او ایچ ای لوبډلې دریم رمضان جام وګټي. او ایچ ای لوبډلې په وطن لوبځای کې له نورزاد لوبډلې څخه د رمضان جام پایلوب وګټل. دا ټورنمنت د رمضان جام په نوم پیل شوی او پرون شپه په پایلوب کې او ایچ ای لوبډله وتوانېدل چې نورزاد لوبډلې ته 5-2 ماته ورکړي. د دغه سیالیو په اړه د یاد لوبځای د رسنیو مسؤل میلاد ژغ ته وویل دا ټورنمنت تقریبا د روژې د 5مې څخه راپیل شوی دی او اوس د روژې 28مه ده چې نن یې پایلوبه ترسره شوه. په دې ټورنمنت کې تقریبا 4 منظم او قوي د بي لوبډلو د فوټسال بي لوبډلو ګډون کړی وو. دا ټورنمنت له نشي توکو او ځینو نورو بدو کارونو څخه د ځوانانو د راګرځولو په خاطر جوړ شوی وو او په دې ټورنمنت کې لوبېدونکي لوبغاړي هم وایي چې له داسې ټورنمنټونو څخه خوښ دي چې دوی ته برابرېږي. ځوانان باید د ورزش ته مخه کړي، نه یوازې فوټسال یا فوټبال، د ورزش ډول ډول ورزشونه شته. هر رقم لوبې چې مثلا ورزش کې راځي هغه ورزش باید مخه کې د نشي توکو داسې مثلا خراب کارونو څخه ځان وساتي، ورزش ته مخه. او ایچ ای لوبډلې په دې سرش کال په کندهار کې 3 جامونه وګټل او د یادې لوبډلې روزونکي وایي د دې ټورنمنټونو د ګټلو لپاره یې پروژې کې هم تمرینات کول. کوم لوبغاړي چې دي یا پلیران چې دي د دغه ځای ته تر رسېدلو پورې یعنې هر فاینل چې دی پورته کوي یا کوم بازیان کوي او دغه ځای ته رسېدو پورې دی ډېر یعنې خواري اکشن دي، زحمتونه اکشن دي. دا اوس پروژه کې هم دی مازدیګري د وخت څخه تمرینات کوي تر څو دغسې نتیجې ته ورسېدل. او ایچ ای لوبډلې تر دې مخکې په ملي ورزشي جمنازیوم او لوبستان کې هم د رمضان جامونه ګټلي وه او دا یې دریم رمضان جام سو چې دوی وګټي.